بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوالی مو تاسو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ وي. راځو په مایکروسافټ ایکسل پروګرام کې نن زموږ لسم درس دی، خو د کنډیشنل فارمیټینګ چې دی بیا موږ سره دوهم درس دی. زه راځم کنډیشنل فارمیټینګ کې چې دی موږ سره ځینې کمانډونه پاتې وو، خو د درس د شروع نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې غوښتنه درڅخه لرم که زموږ په چینل کې نوي یاستئ او زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، چینل د سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټۍ نښان کېږدئ چې تر څو زموږ د هرې ویډیو نوټیفیکیشن په خپل وخت تاسو ته در ورسیږي. راځم مایکروسافټ ایکسل پروګرام ما خلاص کړی دی. زه چې دا ډیټا ما انتخاب کړه ټوله، زه راځم په دې ځای کې چې دی موږ تېره ورځ د آیکن سیټ پورې چې دی موږ دا خبرې وکړې چې موږ د دې ځای نه یو په یو باندې د آیکنس چې دی د دې ځای نه استعمالولی شو. بیا راځم کنډیشنل فارمیټینګ ته، په کنډیشنل فارمیټینګ کې نیو رول ته راځو. په نیو رول باندې چې موږ زه کله کلیک وکړم، هماغه خبره ده څنګه چې موږ مخکې په دې ځای کې موږ وویلې چې د دې ځای نه چې دا کومه کار موږ وکړو دا اوس چې دې ځای کې موږ سره دی دا دلته په دې نیو رول کې پروت دی. خو په دې کې چې دی یو کمانډ موږ سره نوی دی چې یوز ا فارمولا ټو ډیټرماین ویچ سیل ټو فارمیټ، دغه کمانډ موږ سره نوی دی او نور چې دی ټول مقه کمانډونه دي څنګه چې موږ سره مخکې په دې ځای کې پراته دي. که زه راشم ګوره دلته لیکلي دي فارمیټ اونلی سیل ډیټ کنټینټ، ګوره بټوین ناټ بټوین موږ چې دی مخکې د دې ځای نه دا خبره کړې وه چې بټوین د سو ماته په دې ځای کې هایلایټ کا، دې ځای کې ماته د 40 او د 80 ترمنځ چې دی دا ماته هایلایټ کا. خو ولې د دې ځای سره چې د یو خپله یو کلر ورکوو، اوس موږ دلته خپل کلر ورکوو چې تاسو به دې فارمیټس ته راشئ. که بیا تاسو راځئ د دې ځای نه هر رقم فارمیټ اخلئ، ستاسو خوښه پیټرن کلر چې تاسو اخلئ دا رقم وتالئ، نو موږ دا هم اخیستلی شو. زه به راشم دا به د دې ځای نه اوکې کړم او دا مې اوکې کړ، نو وګورئ داسې یو جعل شکل کې راغی، د دې لارې نه تاسو دا اخیستی شئ. که زه بیا راشم دلته نیو رولز ته راشم او په دې کې چې دی زه دا ختمول غواړم چې دا موږ ویلې مخکې چې موږ به د دې لارې نه دا ختموو. اوس دې ځای کې چې دی دا موږ سره نیو رول خبره وه چې موږ په دې ځای کې د نیو رول د لارې نه دا ډیزاین دلته چې دی اپلای کړو، کنډیشنل فارمیټینګ د خپلې خوښې مطابق ولګوو. خو زه غواړم چې دغه ډیزاین چې دی کوم یو ډیزاین دلته ما ورکړی دا زما خوښ نه شو، زه دا بدلول غواړم. نو د دې لپاره چې دی زه به راشم دې ځای کنډیشنل فارمیټینګ ته او د هغې نه وروسته به تاسو راشئ نیو رول ته به نه راځئ، کلیر رول فارمیټ دلته چې کله تاسو راشئ نو دا به چور ختمیږي، نو بیا به تاسو بیا راځئ شاته او بیا به راځئ، نو دا ډېر وخت نیسي. د دې لپاره به چې دی تاسو بیا راځئ مینیج رول ته به راشئ. مینیج رول ته به راشئ، صرف یوازې او یوازې دغه ټک مارک به تاسو آن کوئ، بیا به راشئ دا به انتخاب کوئ، ایډیټ رول باندې به کلیک کوئ او د هغې نه وروسته چې دی تاسو به راشئ په دې فارمیټ بټن باندې به کلیک کوئ او بیا چې دی زه به وایم چې ماته دا شکل نه دی خوښ بیخي زما، زه وایم چې زه فل افیکټ ورته ورکوم. فل افیکټ کې مطلب دا دی چې زه ورته 2 کلر ورکوم، نو بیا راشئ تاسو د دې ځای نه 2 کلر یوز کړه، داسې یو کلر دا انتخاب یې دا چې هر یو انتخاب یې تاسو سره به هلته راځي. زه وایم چې ماته دا یو راکړه، نو دا چې دی ما د دې ځای نه انتخاب کو. فون ته راځم، بولډ ایټالیک اخلئ، ستاسو خپله خوښه ده. که زه راشم د دې ځای نه به ورته وایم چې ماته په دې ځای کې دا سپین کلر راته راکړه. که انډرلاین تاسو اخلئ، ډبل انډرلاین، سنګل انډرلاین، دا ټول موږ مخکې ویلي دي. نو که تاسو هغه ویډیوګانې کتلي نه وي نو تاسو اولې او دویمې ویډیو ته چې دی تاسې مراجعه وکئ. زه به دا د دې ځای نه اوکې کړم او دا مې هم د دې ځای نه اوکې کړ او دا مې هم اوکې کړ. اوس چې دی ما سره په دې ځای کې د خپلې خوښې کلر د منیج د لارې نه چې دی موږ دې ته ورکړه او راغی. که زه راشم دلته په دې ځای کې کلیر رول، دې ځای کې چې دی کلیر رول فرام سلیکټډ سیل نه مطلب دا دی چې کومه ځای ما انتخاب کړی دی، لکه دا یو د ده نه دا چې دی ما سره دا رول ختم کا، نو ختم به یې کړي. زه راځم کنټرول زیډ مې کلیک کړه بیرته، زه غواړم چې زما دا کرسر په دې ځای کې ولاړ دی، خو زه راځم او یو کس تاسې نه پوښتنه کوي چې دا ما ته ختم کا. ته چې راځې د دې ځای نه چې دی کلیر رولز فرام سلیکټډ سیل کلیک کې هغه نه ختمیږي. یو کس ته چې دا ما ته ختم کړه نو د دې لپاره به کنډیشنل فارمیټینګ ته راشي، کلیر رول ته به راشي او د هغې نه وروسته چې دی کلیر رول فرام انټایر شیټ باندې به کلیک کړي. دې ځای نه نو موږ سره چې دی دغه کومه ډیزاین چې دغه کومه یو کنډیشنل فارمیټینګ چې موږ ورکړی دا موږ سره د یو په یو د دې ځای نه چې شو ریموو شو ختم شو. که زه راشم دا ډیټا ما انتخاب کړله یا دا نیم مې انتخاب کړ، بیا راځم د کنډیشنل فارمیټینګ ته، نیو رولز ته راځم. د دې ځای نه مخکې خبره ده مخکې چې موږ استعمال کړې وي ویلې مو چې ما ته ډوپلیکیټ وښایه او ما ته یونیک وښایه. نو د دې لپاره به چې دی زه به دا ډوپلیکیټ انتخاب کړم، زه به وګورم چې ما سره ډوپلیکیټ په دې کې شته که نشته. نو به ډوپلیکیټ په دې کې نشته نو تاسو به د دې ځای نه زه به دا کنټرول سی سره به کاپي کړم، دلته مې پیسټ کړ، دلته مې پیسټ کړ او دلته مې پیسټ کړ. زه به چې دی دا ټول انتخاب کوم د دې ځای ټوله ډیټا به چې دی موږ
موږ انتخاب کو او د هغې نه وروسته به راشي تاسو کنډیشنل فارمیټینګ ته نیو رول ته به تاسې راشئ او د هغې نه وروسته به چې دی موږ راشو یونیک ته. دا مقه خبره ده څنګه چې موږ اباو ایوریج او بیلو ایوریج خبره کړې وه او دا باټم 10% او باټم ټاپ 10% چې دی ټولې مقه یو خبره ده. د دې ځای نه موږ دا استعمالولی شو. زه به راشم د دې ځای نه به چې دی فارمیټ انلی یونیک فار ډوپلیکیټ ویلیو ته به راشم. د دې ځای نه ما ډوپلیکیټ انتخاب کو خو ولې ډوپلیکیټ چې دلته و دې ځای کې دی د خپلې خوښې کلر ورکوو او دلته چې دی زه د موږ او تاسې د خپلې خوښې کلر ورکولی شو. بولډ راته راکړه او د دې ځای نه چې دی ما سره د وایټ کلر ډبل انډرلاین راته راکړه. بیا راشه باډر ته که باډر ورته ورکوئ باډر هم ورته ورکړه. د باډر ډیزاین ته کومه کلر ورکوئ داسې یو کلر ورته ورکړه. دا فل افیکټ ته راشئ تاسې د دې ځای نه فل ته بیا فل افیکټ کې چې دی که تاسو کلر ورکوئ کلر که مور کلر ورکوو د دې ځای نه مور کلر کې سټنډر کلر ورکوئ د دې ځای نه دا هم موږ ورکولی شو. او که تاسو د دې ځای نه پیټرن ورکوئ پیټرن مطلب دا دی چې د پیټرن دا شکل ورته ورکوئ دا شکل ورته ورکوئ چې کومه شی ستاسو خوښوئ. دا مخکې موږ وویلي د دې مثال زه راځم دلته چې دی فل افیکټ ته راځم او 2 کلرز چې دی د دې ځای نه زه استعمالوم. یو مې دا کلر استعمال کړ او بل چې دی ما دا کلر استعمال کړ او د دې چې دی تاسو به دلته راشئ دا شیډینګ سټایل ته دا لیکي چې دی دا لیکي پکې په دې شکل پرتې دي که تاسو دا داسې اړوئ داسې اړولی شئ دا انګل داسې کولی شئ دا انګل ډاون داسې که فرام کارنر د یو کونج نه او که چې دا د بل سنټر نه تاسو دا اخلئ نو دا تاسې اخیستی شئ. زه به دا سنټر انتخاب کړم دا ما د دې ځای نه اوکې کړ او دا مې هم اوکې کړ او بیا رالم دا مې دلته بیا اوکې کړو. نو دا موږ سره چې دی ډوپلیکیټ ویلیو د دې لارې نه راغلی چې ډوپلیکیټ ویلیو ته موږ د خپلې خوښې مطابق یو کلر ورکړو. زه غواړم چې دې ته دا کلر بدل کړم د دې دا ډبل انډرلاین سنګل انډرلاین ته واړم. نو بیا چې دی مخکې مې تاسو ته ویل چې تاسو به نیو رولز ته نه راځئ منیج رول ته راځم په دې خاطر چې دا زموږ د کمانډ تکراري راشي او دا زموږ زده شي. نو د دې لارې نه چې دی تاسو به صرف دا ټک مارک ولګوئ بیا چې دلته به دا انتخاب کوي بیا به نیو رول یا ډیلیټ رول ته به نه راځئ او صرف ایډیټ رولز ته به راشئ او د یونیک په ځای باندې به تاسو څه واخلئ د ډوپلیکیټ په ځای به یونیک واخلئ دا به د دې ځای نه اوکې کوي او دا به اوکې کوي. اوس چې دا ډوپلیکیټ په خپل ځای پاتې شول او د هغې نه ګور دلته چې دا هیډر یې هم ځان سره راخستی دی تاسې به چې دا هیډر ځان سره نه انتخابوئ. د دې ځای نه راځم او بیا چې دا رول چې دی د دې ځای نه زه ختموم نو چې زه راشم دلته کلیر رول او کلیر رول کې به بیا راشو د دې ځای نه فرام سلیکټډ سیل دا ما انتخاب کو او دا ما سره د دې ځای نه ریموو شو. بیا راځم دا انتخابوم د دې ځای نه ټوله مې انتخاب کړ د دې ځای نه بیا راځم په دې نیو په کنډیشنل فارمیټینګ کې نیو رول کې چې دی که تاسو څوک پوښتنه وکړي د دې کمانډونو خبره خو موږ خو د لاندې دواړه کمانډونه چې دی موږ سره کار نه کوي دا به چې دی موږ په ټیبل باندې اپلای کوو. په ټیبل به څنګه اپلای کوو که زه راشم د دې ځای نه او دلته راشم د هوم ټیب ته راشم د خیره که ژوند باقي ان شاء الله چې را راځو به دې ځای ته بیا راشم د ټیبل ته او په ټیبل کې چې دی دلته وایي چې مای ټیبل هاز هیډر دا ستاسو هیډر دی هو نو دا د دې ځای نه کلیک کړه دا ټیبل ته واوښتو. چې کله دا ټیبل ته واوښتو نو اوس زه راځم دلته په دې ځای کې چې دی یو کنډیشنل فارمیټینګ د دې ځای نه سیټ کوم چې هر یو تاسو سیټ کوئ د دې ځای نه دا یو شو دا وګور په ټیبل کې زه غواړم چې دا ما سره ختم شي چور نو دا به څنګه تاسو ختموئ. راشه د دې ځای نه کلیر رول کې موږ سره چې دی دا کمانډ اوس آن شوی دی چې clear roll from this table نو ختم شو د دې ځای نه. که تاسې دا بل کمانډ هم ختمول غواړئ د دې ځای نه دا بل کمانډ هم آن کول غواړئ د دې لپاره به بیا تاسو راځئ انزرټ ټیب ته او په انزرټ ټیب کې که ژوند باقي وو په ویټ ټیبل چې ډېره ښه موضوع ډېر ښه درس دی چې دی که ژوند باقي وو په دې باندې بیا کار کوو. نو دا چې دی تاسو د دې ځای نه انتخاب که کلیک هم کړو زه راځم دلته چې دی د دې ځای نه زه به چې دی د دې ځای نه به دا راوالم دلته به چې دی په دې فلټر کې ور واچوم او دا اپټین مارک به راواخلم دلته به چې دی دلته ور واچوم د دې ځای نه دا چې دی ما د دې ځای کې چک راوستو د دې ځای نه صرف دا کمانډ په ان کوم وروسته به چې دی بیا دې سره ګورو د خیره سره زه به دا انتخاب کم او د دې ځای نه مې دا اوکې کړ. اوس که زه راشم دلته ما یو کنډیشنل فارمیټینګ یوز کړو د هغې نه وروسته کنډیشنل فارمیټینګ ته راځم او دې ځای کې چې دی موږ سره دې کمانډ اسکار پرېښی دی او لاندې کمانډ چې دی کلیر رول فرام دس پیوټ ټیبل نو دا موږ سره آن شوی دی. زه به په دې باندې کلیک کوم نو دا موږ سره د دې لارې نه چې شو دا موږ سره په دې کې راغی او هغه ریموو شو. اوس راځم په دې ځای کې کنډیشنل فارمیټینګ ته او په دې ځای کې چې دی نیو رول ته راځم په دې ځای کې د دې ځای نه یوز ا فارمولا ټو ډیټرماین دې چې دی دا موږ سره په دې ځایونو کې نشته دی دا موږ سره د خپلې خوښې مطابق دی. که زه کله راشم دې ځای کې او یو کس تاسو ته وایي چې داسې کار ماته وکړه چې د نیم په ځای کې نیم او د ماش په ځای کې ماش که زه دلته ولیکم نمبر ولیکم چې یو کلر وانخلي او دلته که زه کله دلته کلر یو نوم ولیکم دا ما سره خپل مخصوص یو کلر والی که دلته زه نیم ولیکم باید یو کلر وانلی او که دلته که زه نمبر ولیکم نمبر نو دا باید یو
یو کلر واخلي. د دې لپاره به تاسې څه کوئ، زه راځم دلته مې کلیک کړ، راځم د دې ځای نه کنډیشنل فارمیټینګ ته، نیو رولز ته، او په نیو رول کې به راشئ تاسو دلته یوز ا فارمولا ټو ډیټرماین ویچ سیلز ټو فارمیټ ته به راشئ، او دې ځای کې به تاسو صرف مساوي او بیا به ولیکئ ایز ټیکسټ، دا به ولیکئ قوس شروع، او د هغې نه وروسته به تاسو دا راواخلئ او بیا چې دی تاسو به دا په قوس کې را بند کړئ او فارمیټ بټن باندې به کلیک کړئ، بیا به فل افیکټ ته به راشئ، د خپلې خوښې مطابق یو ښایسته کلر یو ښایسته ډیزاین به د دې ځای نه ورته وکړئ چې کومه چې ستاسو خوښوي دا به اوکې کړئ د دې ځای نه، او بیا به راشئ تاسو دلته د فون کې دا به تاسو بولډ به واخلئ د دې ځای نه او دا به اوکې کړئ. چې کله دا اوکې کوي تاسې او دا مو اوکې کړو، اوس که زه دلته ولیکم مثلا دا نمبر ما ولیکو هېڅ کوم کلر وانه خسته، خو که زه دلته راشم د دې ځای نه او دلته چې ما ولیکو زه دلته لیکم دا نیم، نو نیم چې دی د دې ځای نه یو خپل مخصوص کلر واخیسته، که زه ورته ولیکم دا نمبر، نو دا نمبر بېرته خپل دغه ټکسټ چې دی دغه کومه یوه سیلز چې دی دا دغه فارمیټ ته لاسه ورکړي. همداسې راځم د نمبر یعنې د معاش سیلري ته، که کله تاسو یو ټیبل جوړوئ یو چاته یو ښه ډیزاین کوئ، نو دا ورته پکې حتما وکړئ چې هغه په دې باندې بیا پوه شي. نو زه راځم د دې ځای نه چې دی تاسو یوز ا فارمولا ټو ډیټرماینز ته چې زه راشم مساوي د دې ځای نه چې دی ایز دلته به اوس ورته ورکئ ایز نمبر به ورته ولیکئ، یو قوس شروع شفټ 9 سره چې دی دا قوس شروع راځي شفټ 9، بیا راځم دا سیل بیا مې دا انتخاب کو شفټ 0 سره مې بېرته را بند کړ، د هغې نه وروسته فارمیټ بټن ته راځم، د هغې نه چې د دې ته به زه یو انډرلاین هم ورکوم ورته، او د دې ځای نه چې دی بولډ اټالیک انډرلاین دا کلرز ټول تاسو د دې ځای نه یو په یو چې دی ورکولی شئ، څنګه چې مخکې مونږ وویلي. نو زه راځم دا کلر ما دلته یوز کو، نو زه به چې دی د دې ځای نه دا هم کلیک کړم، او دلته چې دی تاسو به راشئ دا به هم کلیک کړئ. اوس که زه دلته نمبر ورکړم نو دا چې دی موږ سره یو کلر یې واخیسته، خو که زه دلته ټکسټ ورکړم نو دا کلر چې شی شو بېرته ریموو شو او ختم شو. که تاسو د دې دا کلر زه دلته کلیک کړم دا کلر موږ سره داسې شین کلر داسې ضعیف ښکاري، زه غواړم چې دا سپین کلر کړم، د دې لپاره به تاسو راشئ مینیج رولز ته به راشئ، ټک مارک ولګوئ د دې ځای نه، او بیا راشئ د دې ځای نه به تاسو فل افیکټ ته به راشئ، په دې ځای کې به فونټس ته او د فونټ د لارې نه چې دی دا به تاسو د دې ځای نه وایټ واخلئ او دا به تاسو کلیک کړئ او دا به اپلای کړئ، نو دا مو سره په دې ځای کې وایټ راغی. نو دا مو سره د کنډیشنل فارمیټینګ درسونه او طریقې وي چې مونږ وویلې. په کنډیشنل فارمیټینګ کې کار ایډوانس کار بیخي زیات دی، انشاءالله چې کله د خیره دا بیسک کمانډس مونږ خلاص کړل، د هغې نه وروسته به چې دی مونږ په دې کې چې دی مونږ به خپل کار کوو، انشاءالله دې کې ډېر زیات کار دی، ډېرې زیاتې مزیدار او خوندورې ویډیوګانې به دې کې جوړېږي انشاءالله. دې لپاره به د کنډیشنل فارمیټینګ په نوم باندې به مونږ یو بیل په یوټیوب چینل کې یو بیل پلی لیسټ ولرو، او هغې کې به چې دی که ژوند باقي وي زموږ خپله ویډیوګانې به پکې وي او ډېرې مهمې ویډیوګانې به وي. نو دا زمونږ د کنډیشنل فارمیټینګ درس و. که زمونږ چینل مو نوی سبسکرایب کړی بختیار کمپیوټر اکاډمي چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټۍ نښان کې کاږئ چې تر څو زمونږ د هرې ویډیو نوټیفیکیشن په خپل وخت تاسو ته در ورسیږي. د الله په امان ښه وخت ولرئ.